سلامونه دوستانو، زه الیاس نگار یم او تاسو ګورئ نگار ټي وي. دوستانو نن ویډیو کې به کوم فلم نه مسټیک رباسو. دغه فلم نوم دی محبت کار د لیوانو دی. ویډیو په مزه در سره وکړئ چې خوند ترنه واخلئ. دغه ویډیو صرف نه صرف د انټرټینمنټ دپاره دی، چا پسې پرسنل مزاق کول نه دي. که تاسو دغه ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. اوس راځو ویډیو طرف ته. چې کله رقیبان او همزان یو ځای ولاړ وي نو دلته یو پایپ غوندې پروت وي، او چې کله کیمرا دویم سین ښیي نو پایپ غایب شي. اوس دلته چې کله دوستان په یو ځای کې ګپ شپ لګوي نو پوری په دیوال باندې ټمپیس کې 9 بجې وي، او چې کله ارباس راشي نو بیا 9 بجې شي. مطلب دا دی چې دوه قدمونو کې 20 منټه تیر کو، او که بیا چرته ارباس پیدل ټل نه پېښور ته ځي نو ټول عمر به پکې تیر کي. اوس دلته که تاسو سوچ وکئ نو دلته یو واس دی او یوه جینۍ او سړی دی. کله چې نلیم ګل خبرې شروع کی نو دلته 2 کسان پکې اضافي راشي. کله چې درازدروز والا ګاډي نه راکوشي نو دونه وروسته هیڅ نه وي، او چې کله کیمرا ټول بیکګراونډ ښیي نو هلته ټونیس ولاړ وي. که تاسو ورته خپلې ژبې کې هر څه وایئ. چې کله ارباس ته ملګري راغونډ شي نو دلته وروسته یو څیز راچور شي. دې نه معلومیږي چې دلته څوک نور هم موجود دي، په کیمرې کې نه ښیي. دلته چې کله د ګپ شپ کراډې شروع وي، که تاسو خیال وکړئ دا کس ورته په خپله لاسونه اوچت کړي، دې ته دا پته نشته چې څوک داسې لاسونه اوچتوي نو هغه په قرار سره پس کچوي. کله چې د 80 کالو وږي سپي جینۍ باندې لګیا وي نو بیکګراونډ وکس یې دلته ویله هم نه وي، او چې کله کیمرا دویم سین ښیي نو دلته ویله هم موجوده وي او بیکګراونډ هم چینج شي. کله چې عاشق معشوقان نیولي وي نو دلته توره غوندې تیږه وي، او چې کله دوباره هغه ځای ښیي نو بیا تیږه نه وي بل چرته ولاړ وي، او چې کله د جینۍ خور راشي نو بیا بل ځای کې ولاړ وي. دلته چې کله دغه بیګم دی په لرځي نو وروسته 2 ګاډي ولاړ وي، او چې کله کیمرا دویم سین ښیي نو یو جیب هم ولاړ وي. دوستانو نننۍ ویډیو همدومره وه، او که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي نو لایک یې ضرور کړئ، او د بلې ویډیو دپاره لازمي کمنټ وکړئ.